د یو یهودي او د منافق جګړه وه. راغلل رسول الله مبارک له، یهودي په حق او منافق په ناجیزه و. رسول الله مبارک هغه یهودي له فیصله وکړه، یهودي په حق دی. که دا یهودي او منافق بار وتل، دا منافق د یهودي ته وی راځه دا فیصله په عمر کوو. هلکه ستاسو پیغمبر وکړه، اوس خو د منافق زړه نه خو یې نه مني نبي علیه السلام. هغه وی نه یاره بس په عمر یې کوو. مطلب یې دا و چې عمر به زما ظاهري اسلام ته وګوري، عمر به زما ظاهري اسلام ته وګوري، په خولې خو مسلمان یم، کېدای شي زما مدد وکړي. عمر صاحب له ورغلل، دروازې ورته وواله، اوله راووت. دا منافق ورته وایي زما او د دې یهودي په یوه ځمکه جګړه ده، موږ له فیصله وکړه. عمر صاحب یې ډېره ښه ده. هغه یهودي ورته وایي صاحب وایي دا فیصله اوس رسول الله مبارک کړو، که خو دې یې نه مني تا پسې یې راوسته. عمر صاحب یې ډېره ښه ده، خیر چې دې نه مني زه به وله فیصله وکړم، ښه فیصله به وله وکړم. عمر صاحب کور ته ننوته او تور یې راواغېست او ښې خل خل کړه، او چې بار ته څنګه راووت هغه منافق له ټس ورکړه، دا سر یې تېو او سر یې تېخ وغورځو مړی. او وایي چې د رسول الله مبارک د فیصلې نه پس ما له څوک فیصله راوړي دقه زما فیصله ده، زه به وله دا فیصله. او د منافق رشته داران لاړل نبي علیه السلام لا چې عمر زموږ سړی وجلی دی، مفتوکي سړی مړ کړ، نه څه خان نه څه اوا نه داوا. رسول الله مبارک عمر راوغوښته، عمر سړی دی وجلی دی. او د الله رسول ولې نو یې ستا وله فیصله وکړه او هغه نه مني او ما له راځي په ما فیصله کوي، نو ما وله دا فیصله وکړه. عمره دا دې څه کړي سړی دی ولې وجه پوه کړې به دې و، زورونه به دې ورکړې وه، نصیحت به دې ورته کړی و چې د حضور پاک فیصله ومنه، دا دې څه چل وکړو. صاحب په دې نه پوهېږم، په دې پوهېږم چې که دې نه پس بل هم څوک ستا د فیصلې د پاسه ما له فیصله راوړي، دا چل به ورسره کوم، زما له بله فیصله نه غواړي، زه به دا پوهېږم ستا نه مني، ستا د فیصلې نه پس ما له فیصله، دا خو ستا پیسې د سپت ګوري، دا خو تا ته بې انصافه وایي عیاذا بالله، تا ته انصافدار ونه وي، که ستا فیصله به یې منلې وه، ستا دین ته یې د انصاف دین ونه وي، تا ته یې د انصاف پیغمبر ونه وي، یعنې ستا خبره به منلې وه، دا خو تا ته بې انصافه وایي، همدا چل به ورسره کوم. او رسول الله مبارک خو نرم دل او مغه وایي، عمر لږه ګزاره به دې کړې وه. جبریل علیه السلام راغی، د قرآن شریف ایتونه یې راوړه، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. د عمر ټیک کار کړی دی. خلاصه یې دا ده تر څو چې یو سړی تا له فیصله راوړي او ستا فیصله ومني او لکه اس قسمه دوه ټکي مخالفت نه، دا مسلمان دی. او چې ستا فیصله نه مني، دړه نه ستا فیصلې ته سپک ګوري او ستا نه پس بل چا له فیصله وړي، دا د سر نه مسلمان نه دی. خلاصه یې دا ده چې عمر څه کړي ټکې کړي. لذا لقب بالفاروق، رسول الله مبارک ولې د فاروق لقب ورکړ. ناس په هغه کس چې حق او باطل ښه پېژنې، د حق او باطل په منځ کې داسې فرق کوي چې داسې فرق هېڅوک نشي کولی، ټولې سره فرق کوي. دا خو عمر خو یو شخصیت و، او یو ځل نه څو ځله رسول الله مبارک د جنت زیری وله ورکړی، او د پیغمبر علیه السلام نه په یو میدان کې وروسته نه پاتې شوی. بدر کې مخکې روان، احد کې مخکې روان، خندق کې مخکې روان، او غزوه فتح کې یو میدان کې د رسول الله مبارک نه وروسته شوی نه دی. او چې کله مشوره کېدله چې جهاد د کافر سره وکړو ونه کړو څه وکړو، نو نور چا به پکې لادام وي چې جي داسې به وکړو داسې، عمر به وایي دا پکې نشته، ورځی چې پې ورکړو. بدر کې 70 کسان قیدیان نیولې شوي، مشورې کېدې چې څه ورسره و، دا 70 کسان او ټول خپل خپلوان و د دوی کې. چا وی صاحبه پرېږدو احسان به پې
چا وی صاحبه فدیه به ته والو، پیسې به ته والو. چا وی صاحب مړه به یې کو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غلی ناست دی. رسول الله مبارک ورته عمر ستا څه خیال دی؟ وایي هسې زما په خبره عمل نه کېږي نو څه له ووایم. نبي اعظم خو پوه چې دې سخته خبره کوي. وی خو آیا عمل خو وروستو خبره ده، خو خو آیا ستا څه رایه ده؟ وی زما خو دا رایه ده چې د اویا کسان غون وجل پکار دی، خو داسې وجل نه چې د چا پکې رشته دار دی هغه به خپل رشته دار وجلي. وی صاحب زما خو پکې ماما دی، زه خو د خپل ماما لالو. او د حضرت ابوبکر پکې زوی دی، دی به د خپل زوی لال کي. او د حضرت علي پکې تره دی عباس او د یو ورور دی عقیل، دی به د خپل دواړه لال کي. او د الله رسول ستا پکې زوم بلې ته به خپل زوم حلال کړي. ابوالعاص چې کم مهاجر پکې کم رشته دار دی په خپل لاس دی مړه کړي چې الله ته مونږ وښایو چې ربه ستا په دین کې مونږ نه پلار پېژنو، نه ماما پېژنو، نه تره پېژنو، نه ورور پېژنو، نه زوم پېژنو. رسول الله مبارک عمر ډېر سخته فیصله دی، سخته فیصله ده. ابوبکر صدیق وی الله رسول داسې به وکړو فدیه به ترې والو، څه شرطونه به پرې نور هم ولګو، پرې بېدو. زمونږ ټول تربوران دي، رشته داران هم دي، کیدای شي خدای پاک یې وروسته مسلمانان. اکثریت ابوبکر سره و، د سره یو کس عمر سره، دوی دوو اخوا ډېر مسلمانانو. نو فیصله د دوی پر یو شوه، پرېښوده. ګوره الله جبریل علیه السلام راولئ. الله اکبر. او سخته قرآن شریف کې زبردست آیت نازل کا، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض اور استرادی تريدون الحیات الدنیا. اوهو پکار دا و چې دا موټول وجلې دنیا مالم غوره که او پیسې مې ترې واخیستې، دا وجل پکارو. او نبی علیہ السلام او فرمایل وی اور راغلی اور او د مدینې نه بار دیره و. خو چونکې فیصله خو مونږ په مشوره وکړله او جبریل علیه السلام مال اختیار هم راکړه چې ستا خوښه ده چې څه دې خوښوي. ګنې که دا نه وی نو اور به راغلی و، دا ټوله مدینه به یې سوځولی و، یو به عمر پاتې و، یو به یې هغه ملګری پاتې و. منځونه، روجې، جهادونه، صدقې، د دین غیرت دا په حضرت عمر فاروق کې ډېر زیات و. د حضرت ابوبکر صدیق د وفات نه پس د خلیفه هم شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل جون د ده دپاره بیعت اخیستی و د صحابو نه. بعضې صحابه وایي ګورې عمر مه کوه، ډېر سخت غوسهناک دی، ټول خلک به ټک ورته ترېږي. ابوبکر صدیق وایي نه، د بادشاه بار که د ده په سر پرېوت دی به په خپله نرم شي. د بادشاه شو ټولو ومنه په شریکه او داسې بادشاهي یې وکړه چې په دنیا کې به داسې بادشاهي بل څوک ونه کړي. د ده په زمانه کې 22 لاک مربع میل 22 لاک مربع میل علاقه د اسلام په دایره کې دا دننه شوه. او دا هغه صحابي دی چې مصر فتح شو، یمن فتح شو، عراق فتح شو، فارس سپر طاقت و سپر طاقت. لکه نن چې امریکا ده هغې ډلې وړې که هغه فتح شو او چې څومره سپر طاقتونو دا ټولې فتح کړل او د اسلام جنډه یې پرې ښخه کړه. او داسې نظام یې دنیا له ورکړه، دا د پولیس منظم نظام د دې بنیاد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ایښی دی. د فوج دا منظم نظام لا اینڈ آرډر دا اصول دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نظام دی. او د ډاکخانې دا نظام دا چې څوم ډاک تقسیمیږي دا ټول حضرت عمر فاروق نظام. پولونه یې جوړ کړل، پولونه، او ډېر لوی هغه اوږد تفصیلات دي، غټ غټ 22 غټ غټ اصول دي چې هغه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د هغې بنیاد کې ایښودلی شو. بیت المال منظم شو، د زکات او د صدقاتو مصارف
دا برابر شو. سرحداتو باندې فوج مقرر شو د سرحداتو د دفاع دپاره. ډېر احتسابي عمل، دا خلک یو احتساب او احتساب بنیاد حضرت عمر فاروق کېښود چې که چېرته یو عامل د زکاتو چیرمین یا چېرته یو بادشاه یو گورنر یو وزیر د هغه نه څه غلطۍ وشي په مالیاتو کې خیانت وکړي چې د هغې احتساب کېږي. د انټي کرپشن نظام او دا د نیب والا چې اوس کوم نظام دی د دې ټولو بنیاد د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې کېښودلی شو. دا داخله وزارت، دا خارجه وزارت، بار ملکونو سره او د نورو ملکونو سره سفارتي تعلقات، د دې ټولو بنیاد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کېښود. دا د برطانیې د وزیر اعظم دا مخکې چې تېر شو ټوني بلیر، ما د هغه بیان په خپله کتل. زمونږ دلته کې پرویز مشرف صاحب وی زما آیډیل اتاتورک دی، اتاتورک. او د هغه نه تپوس وشو د ټوني بلیر نه د برطانیې وزیر اعظم نه وی ستا آیډیل څوک دی؟ آیډیل هغې ته وایي چې ته په خپل زړه کې څوک غواړې چې د چا په شان حکومت وچلو؟ ته څوک غواړې چې د چا په شان نظام دې ملک له ورکمه؟ نو ستا آیډیل څوک دی؟ نو ټوني بلیر د برطانیې وزیر اعظم وایي زما آیډیل عمر فاروق دی. ما د عمر فاروق نظام کتلی دی، د هغه د تاریخ سټډي ما کړې ده، د هغه هسټري ما اول نه اخره پورې کتلې ده. زما زړه دا غواړي چې زه برطانیې له او لندن له او برطانیې له هغه نظام ورکم کوم نظام چې عمر فاروق دنیا له ورکړی. دغسې نقشه جوړه کړه. ډېر زیات واقعات دي. د رعیت په دې کوڅو کې به ګرځېده چې ته مقرره له بل وخت به درته ووایم، په دا کوڅو کې به ګرځېده، دا حالات پې معلومول. او یو ځل وایي که د فرات دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو د قیامت په ورځ به یې تپوس د عمر نه کېږي. حالانکه سپی د فرات دریاب په غاړه ولې تندې مري؟ خو ژبه دې ورښکته چې دریاب ته که نه وایي دا تپوس به هم کېږي. او په مکه مکرمه کې یو ځل روانو، د مکې مکرمې نه بار په دشته کې په میره کې او صحابه ورسره دي، نو یو غونډی ته وخت نو ودرېده. نو چې هغه ودرېد ټول صحابه ودرېدل چې څه کوي؟ ودرېده او داسې دی بیابان ته وکتل او دا ځان دقسې د لاس دی دې ګریوان ته ور واچو. وی عمره یاد دي؟ خلک حیران دي چې امیر المؤمنین ولې ودرېد، څه کوي؟ وی عمره یاد دي؟ دا هغه دی چې تا به پکې اوښان سرولو، تا به پکې ګډې چیلې سرولې او سپلی به دې نه وې عمره، سرمن کې به دې تارونه واچول نو خپې ته به دې واچوله، یو صادر به دې او بل به دې نه بربڼ به وې، اوږې به وې عمره، صادر ته به دې ټوکلې لګېدلې وې عمره. او چې د شپې به مې د اوښان بوتل عمره کور ته، نو پلار به درته وې خطاب چې عمره تا نه به څه جوړېږي؟ خلک څاروي بوځي نو ماښام یې ماړه راولي، نو ته څاروي اوږې بوځې اوږې راولې، نو عمره د څاروو د سرن په چل هم نه پوهېږې؟ ستا ملګري څاروي ماړه راولي ته یې اوږې راولې، نو عمره د څاروو د سرن په چل نه پوهېږې؟ تا نه به څه جوړېږي؟ پلار به دله پیغور درکوی عمره، ته هغه کس وې. خو دا نن چې د نه لښکر مخکې وروسته دی عمره، دا ستا کمال نه دی، دا د اسلام او د رسول الله مبارک برکت. او کله چې مصر ته داخلیږي فاتحانه انداز کې په کوم څاروي باندې چې ځي نو یو یې غلام دی، یو دی نمبر په نمبر بدلېږي. غلام ورته وایي صاحب ته به سورې او زه به در سره اوښ نیسم. وی نه 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 زما نمبر چې راځي زه به خېجم، چې ستا نمبر راځي ته به خېجې. او اتفاق ته ګوره چې کله مصر ته کوم وخت داخلیږي نو نمبر د اس د نیوو د څاروي د نیوو د عمر راځي. غلام وی صاحب مصر خلک استقبال لره او تیری دنیا را او تیرا بدر سپکره چې تا پړی نیولې دي. وی خیره به خېجه بره انصاف نه به کارلو، استقبال به خپل کار کوي، قیامت په ورځ به رب له جواب څوک ورکوي. الله اکبر. ای چې راغلل او ویې کتل او دی ولیدل چې دا امیر المؤمنین دی او د څاروي واګې نیولې دي، په هغې بلا عیسایان مسلمانان شو. او که جاوه کې کمیس نښتې وشلېده
14 ټوکړې ورته لګېدلې. نو گورنر ورته وی د مصر وی صاحب دا جوړه والا بلې راوړه دا بدله کا. ډېر لوی لوی د عیسایانو د یهودیانو پادریان تا سره ملاقات ته راغلي دي. نو دا خشته جامه واچوه او دی لګیا دی خپله ګنډي. وی ګوره دا بده خبره ده په دې کې ښه نه ښکاري دا واچوه. وی کفا بالایمان زینتن وی د ایمان نه ښه ډول بل نشته. دا ټوکړو والا د کار څه ده ګزاره پې کېږي د بیت المال دا جوړه چې د بل مسلمان له ورکه. لیکن دغه عمر فاروق رضی الله عنه دې میاشت کې د مخکې میاشت کې اصل کې په شپږویشتمه اوویشتمه اتهویشتمه د ذوالحجې اختلاف پکې شته. یو کافر دی دغه یو کافر دی مجوسي ابو لؤلؤه هغه په چاړه والا دی او دی په لاره باندې روانو. دا د حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلامو. عمر سے په لاره روانو ورته وی امیر المؤمنین ما نه خپل مولا دیاړي زیاته غواړي کار را باندې کوي چې دونه پیسې به دروازې ماله پیدا کې. وی څونه غواړي؟ وی دومره. یو مقدار یې ورته یاد کړ 2 درهمه غالبا که 3. وی ته څه کار کې؟ وی د جرندم جوړو لوور یم ترکاڼیم کوم جامم ګنډم بوټي موټي په دې جامو کوم دا کار مې هم دی. نو وی ته خو ډېر هنرمند سړی دا پیسې خو په تا ډېرې نه دي. وی تاله به هم یو جرنده جوړه کړم. عمر صاحب خو ته لاړ او د یو 2 مخي د چاړه جوړه کړه او د زهروبې وله ورکړې. او سار وختي چې مانځه ته مخکې شو ډېره لویه جمع به مسجد نبوي کې او مونځ به حضرت عمر کو او چې مونځ به یې کو اواز یې غټو وروستو صفونه کې به اواز اورېدی شو. صحابه وی اکثر به صورت یوسف په سر مانځه کې وی. نو چې د یعقوب علیه السلام قصه به شروع کړو دې له به ورسېد انما اشکو بسی و حزنی الی الله. یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته وی د خپل فریاد الله ته پیش کوم چې ما نه یوسف غیب دی علیه السلام. نو دې کې به وجړل او داسې سلګۍ به والي چې وروستو څپونو کې به سلګۍ اورېدی شوې. دغه ابو لؤلؤه ځان را رسول دی مخکې صف کې ولاړ دی او چې عمر صاحب په مانځه ودرېد او قرات یې شروع کړو نو د شان یې په چاړه وواو. چاړه یې بار وویسته داسې وواو او بیا دغې ظالم ځان تختو نو صحابه ونیو نو 14 صحابه نور ووایو. بیا یو صحابي وي چې 2 مخي د چاړه د ګوتې وروړې خو وی نو هغه کوټ پې د پاسه ورغورځو په کوټ کې ګیر کړو نو بیا ځان لالاو هیڅ خودکشي به وکړم او صحابه ګیر کړ ټینګې که زخمی حالت کې. عمر صاحب په هرې حالت کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د مټه ونیوه او د ځان په ځای مصلې ته ور مخکې کړه چې مونځ خراب نه شي. وروستو صفونو والا وی مونږ نور پوه نه شو خو په ګړبړ پوه شو او د عمر اواز بدل شو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په مختصر صورتونو مونځ وکړه او بیا دې اوچت کړه او کور ته یې یوړه. چې کور ته څنګه یوړه نو دوی ته وایي عبدالله چوالمه. وی د مغیره ابن شعبه هغې غلام ابو لؤلؤه فیروز هغه وویل وی دې ظالم ته خو ما څه بده خبره نه وه کړې. خو بیا څه وایي وی الحمدلله چې زما مرګ د هغه چا د لاسه نه شو چې قبلې ته مونځ کوي د مجوسي د لاسه شو. بېهوش او چې هوش کې راغی وی بچې اوبه راوړه زر یې وله اوبه راوځغلولې دې جوړو بس کی. نو وی ما اوبه راواچوه او دس کوم. آها وی مونځ وشو؟ وی او صاحب. وی سم وشو؟ وی او. وی وخت باقي دی د مانځه؟ وی او. هله اوبه راوړه. وی صاحب ته اودس څنګه کوې ته خو بیمار یې په چاړه لګېدلې تیمم وه. وی بچې ما ته مونځ مه ښایه ما د خپل محبوب نه مونځ تا نه ښه زده کړی دی. بیا پرکاله شو چې کله پرکاله شو هوش کې راغی وی ما کېنوې مونځ کوم او حالت یې څنګه دی؟ حالت دا چې د شا نه هم وینه بېږي او د خېټې نه بار هم بېږي. نو د اوسکو شربت یې وله ورکړه نبیذ الزبیب چې هغه یې ورکړه نو معدې ته ونه رسېد هغه ته په دې خېټه بار راووت داسې حالت یې دی. وی ما کېنوې هغې ورته وایي صاحب په ملاسته مونځ وکړه بابا په ملاسته یې بچې تا ته نه ویم چې ما ته مونځ مه ښایه ما د رسول الله مبارک نه زده کړی دی په هغه حالت کې. او بیا زوی ته وایي بچې ته لاړ شه
یو ارمان مې دې پړه کې که دا مې خدای پوره که عایشې صدیقې ته ووایه که ماله په دې خپله کوټه کې د یو 2 ګزو قبر ځای راکړي ارمان مې دی چې یو خوا رسول الله مبارک دی بل خوا مې دوست حضرت ابوبکر دی زه ورسره شو او دا به ورته نه وی چې امیرالمؤمنین را لېږلی ما بچې دې وخت کې زه امیرالمؤمنین نه یم مرمه دا به ورته نه وی امیرالمؤمنین وی عمر را لېږلی ما عبدالله ابن عمر دوی چې لاړه عایشې بیبي ته یې وی صحابو کې سا ډېرو وی عبدالله ابن عمر دا خو ما ځان لږ ما خوښ کړی یو خوا مې پلار دی او بل خوا مې خاوند دی خو دا چې عمر ارمان لري دا هغه شو او چې څنګه راغی بچې څه دې راوړل وی بابا چې ستا د لکم ارمان وا مې دله راوړه وی ښه دې وخت یو زه جمدیم هسې نه چې عایشه د ما نه حیا کوي نو چې مړ شم بیا ترې تپوس وکړې چې مړ شو وفات شو نو چې جنازه یې وړو نو بیا دې تپوس وکړه هغې وی وکنه وی وله قبر ورته وی وی بچې ځان کدن نه مخکې وی ابن عمره عبدالله بچې زما په زندګۍ کې د خوشحالو بل ایس ارمان نشته دقه مې پړه کې خوشحالي د ورمان دی چې د رسول الله مبارک او د خپل دوست ابوبکر خوا کې ښخ شه هغه ځای کې دفن شو خدای ولا عجیبه ځای ورکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوا کې مسلمانان چې دي په رسول الله مبارک سلام اچوي بیا ورپسې یو قدم مخکې چې په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سلام واچوي بیا یو قدم مخکې چې نو په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سلام واچوي کوم ځای کې دفن دي سیمه د برکت مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو وایي د نیکانو خو په خوا کې په مقبره کې چې څوک ښخ شي نو دله څه فایده شته چې څوک د نیک سړي د قبر خوا کې ښخ شي دله څه فایده شته هغه ورته غږ ونه کړو نو یو ورځ دقه سړي ورته ببوزې وو مولانا قاسم صاحب ته نو هغه ورته وي دا ببوزې بچې چا ته وی تا ته یې وامه وی دا ما سره چې ښي ګس طرف ته کم خلک ناست دي وی دې طرف دې ببوزې هوا رسېږي وی یو نو وی ببوزې خو ته ما ته وی وام خو تا ته خو هغې ته هم فایده او ثواب رسېږي وی بچې د نیک سړي قبر سره چې ښخ شوې نو د هغې ببوزې هغه هواګانې هغې ملګرو ته هم رسېږي د رسول الله مبارک خوا کې د یو سړی دفني ماشاءالله ماشاءالله لوی منقبت نو څوک خو وایي چې د ذوالحجې په د اخر کې دی وفات شوی دی اختلاف پکې شته علما لیکي چې د محرم په لومبۍ ورځ دی غریب د وفات شو محرم په لومبۍ ورځ دا د وفات ورځ ده د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نو خلیفه ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د وفات ورځ او تاسو ته پته ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څوک په صحابو کې ډېر لوی مقام لرو په صحابو کې ډېر لوی عزت لرو او د پیغمبر علیه السلام په صحابو کې د 2 نمبر درجې صحابي دی رسول الله مبارک د صحابو نمونه اخلي او بیا د جنتیانو کم خاص نمونه اخلي نو لومبۍ پکې د حضرت ابوبکر صدیق اخلي او 2 نمبر د حضرت عمر فاروق اخلي ابو بکر فی الجنه بیاوی عمر فی الجنه بیاوی عثمان فی الجنه بیاوی علی فی الجنه رضی الله تعالی عنهم او شپږ ورسره نور صحابه کرام دي حضرت زبیر او حضرت طلحه او حضرت سعد ابن ابي وقاص او حضرت سعید ابن عمرو ابن نفیل دا 10 کسان صحابه کرام دا پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې نومونه اخیستي دي زه به دا ویم د جنتیانو کم شارټ لیست چې ورته وایي هغه مخصوص خاص کسان نو په هغې کې لومبۍ نوم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی دویم نوم پکې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی او هغه صحابي دی چې رسول الله مبارک د ایمان دپاره بالخصوص سوال کړی دی بالخصوص سوال یې کړی دی ځکه یو حدیث خو ما خطبه کې درته وی او بل حدیث داسې الفاظ دي چې اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خدایا د عمر د خطاب د زوی په لاس اسلام مضبوط کې او د هغه وخت کې دا دعا کړې ده چې کوم وخت کې حضرت عمر فاروق لا مؤمن نه دی ایمان نه دی راوړی او چې ما خطبه کې کوم وی هغه داسې دی چې یا الله عزت ورکړه د اسلام لا باحد العمرین یو
عمر دی د خطاب دی عمر فاروق یو عمر ابن هشام د ابو جهل نوم دی دی عمر هغه عمر دواړو کې عین میم ری دی زمونږ د طالبان پی پیږي د عمر دی نوم له تغلیب ورکو خدای دی دو عمرو کې یو عمر مسلمان کا نو الله پاک هغه لاټري او د پیغمبر علیه السلام د دعا برکت د حضرت عمر فاروق په سر باندې ورغورځو او کم وخت کې دا دعا رسول الله مبارک کوي د سار نه چې دا د شپې دعا کوي او سار وختي د مکې کافران میټینګ کوي او د پیغمبر علیه السلام نه یو بل سره شکایات کوي چې د سره څه وکړو څوک یو تجویز څوک بل دا عمر نوجوان دی توره وویسته مړه وي تاسو له چل نه درځي هسې لګیا یې نخریم شروع کړي دي دلته کښېنه دغه دې لاړم اوس به د نبي علیه السلام نوم یې واغېش د هغه سر به ستاسو دی مجلس کې پروت دلته ستاسو د خپو کې به د هغه سر پروت دغه دې لاړم ورپسې ابو جهل او دا نور خو شیطانانو لاسونه یې وټپول چې شا به تکله شه چې لاړ یو صحابي د له لار کې مخې له ورځي او پې پوه شو په هغه پټ مسلمانو وی عمره څه کې ځکه د سړي د جذباتو نه او د سړي د انداز نه پته لګېږي نو د رسول الله مبارک نوم یې واغېست وی نه پرېږدم زم ورځمه زمونږ د خدایانو بد وی او اوس مسله ختمومه اخو پټ مسلمانو وی عمره په ارام کوه لږه ګزاره وکړه درته څه کې سوچ نه کار والا وی نه 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 چې په خپلو خدایانو سړی غیرتونه کې په چا به غیرت کوي عمره سوچ نه کار والا وکړه درته څه کې دغه ډېر لوی قوم دی دا کار ته نشي کولی او ځان له کار ګورې څه دی اجت دی بل څوک دی دا کارونه بس دی پې پوه شو صحابي ته وایي لکه چې تم صحابي شوی تم جوړ د پلان نیکه دین پرېښی دی او ګواښ یې ورپسې وکړه هغه پسې ګواښ وکړه هغه وله پیغور ورکوي ما پرېږده ورشه د خور او د اوښې حال دی واله د چې کومه رڼا وجلو پسې دی د هغې ډیوې رڼا ستا کور ته رسېدلې ده پرېږده وه اوښې له دې ورشه او خور له دې ورشه نو پیغور خو په دوو قومونو ډېر بد لګي یو په عربو ډېر بد لګي عربو چې پیغور ورکړه لکه چې پلار دی وله وجلي او یو پښتون قوم لا چې د پیغور ورکړه بس لکه چې پلار دی وله وجلي د دوو قومونو له پیغور باندې ډېره غوسه ورځي او بیا موږ پښتانه خو په پیغور کې لږ دومره خطرناک حد ته ورسو چې موږ سوچ وروستو کوو خبره مخکې خلاصو سوچ به مخکې کې نه موږ سوچ وروستو کوو مسله مخکې خلاصو نو سوچ وکړه چې دا پیغور رښتیا هم دی که دا دروغ دی دا چې تا ته کومه خبره دی شیطان راورسوله دا شیطان رښتیا هم وای او که دا شیطان دروغ وای نو موږ بس بل جذباتو ګراجو سترګې مه پړسېږي او تورې ته ګوتې کو ټوپک ته ګوتې کو داسې به نه کې دا د اسلام طریقه نه ده خو پیغور یې ورکړه عمر صاحب بس نبي علیه السلام پرېښو او نه خور کره لاړ او عجیبه دا وه چې دغه وخت کې د اوښې او د خور له یو صحابي راغلی دی حضرت خباب ابن ارت رضی الله تعالی عنه او ورته قرآن او دین ورته ښایي دروازه دننه د زنځیر ده اسلام دغه وخت کې داسې حال کې دی چې څوک ځان نشي کولی چې د دې مسلمان ټول مکه کې کافرانو اور اغشتی دی د هر کافر په سر باندې اور بلیږي ځکه مسلمانان پټ پر زیاتیږي کور کې دننه بار یو دی بل دی مصیبت او جنجال مسلمان ته جوړ دی ولې دی پکې یو مسلمان دی ټول قوم کافران یو زوی مسلمان ټول قوم کافران او یو لوی جنجال او دغه وخت کې اسلام متعلق د کافرانو سختې فیصلې دي دا هغه وخت دی چې سختې فیصلې شروع دي چې څوک هم مسلمان دی هغه په عذاب کې پروت دی دا هغه وخت دی چې حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها د حضرت یاسر بیبي د حضرت عمار مور ده هغه والو ټکولو کې غریب امري دا هغه وخت دی چې حضرت یاسر د حضرت عمار پلار دی هغه غریب په والو ټکولو په بیزتو کې سا ورکوي او دا هغه وخت دی چې حضرت بلال په لارو کې راښکلي کېږي او په سینه ورته خښتې او کاڼي او ګنتې ږدي او په زخمونو کې شګې ورته اچوي یعنی کافرانو خپل پوره ظلمونه شروع کړي دي دی پټ قرآن اوري حضرت خباب ابن ارت لاس قرآن ورته ښایي د چې بار غوږ کې خو ده واورېدل بس یقین یې راغی چې دا پیغور خو ټیک دی دا خود واقعي زما کور ته دننه دا مسلمانی او دا نوی دین را ننوتی دی نو د تورې په موټي باندې دروازه په درز درز وواله چې ورکوله وکې هغې خو پې پی شو
هغې حضرت خباب ته ویلې استاد ستا وی ته خو ځان پټ که ته پردی یسې نه تا باندې غزار ونه کي او زه خور یم او دا اوښې دی موږ به سره پوهېږو ورسره هغه غریب یې د کوکټ لاندې پټ که او عمر چې ورننوت د اوښې سره په مشتو ګریبان شو او د تورې په دې موټي باندې به یې داسې وهه ته سوابي شوې تا د پلار نیکه زوړ دین پرېښوده تا نوي دین قبول که ته خپلو خدایانو پسې کنځل کې د کاڼو بوټي کاڼي وتوې تیږي وتوې لګیا دی دواړه په مشتو ګریبان دي دا خور یې راله فاطمه او اوښې قیمتي سړی دی سعید ابن عمرو ابن نوفیل دام بدري دی بدر کې شریک دی دام رستو بدر کې شریکېږي او دام هغه صحابي دی چې رستو رسول الله مبارک د جنتیانو په نومونو کې نوم اخلي اخور راله ده یو خوارور دی بل خاوند دی خلاصې کوي عمر خو جذباتو کې دی سترګې سرې دي غصناک دی لاس یې اوچت کو دی خور له یو مضبوطه څپېړه ورکړه او داسې مضبوطه څپېړه یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینې ووتې دونه مضبوطه څپېړه وه او هغه وینې نیغ په نیغه د حضرت عمر په دې مخ او په جامو ور پرېوتې دومره سخته څپېړه وه وینې دارې ووالې نو خور یې هم د عمر خور وه هغه هم فاطمه هم څه وړه ښځه نه وه هغې کې دا وینې په جامو پرېوتې او تی ووتې نو بس هم په غیرت کې راله وی عمره بلکل زه مسلمان یم ما هم نوی دین قبول کړی دی زما خاوند مسلمان دی او توره دی خلاصه او لاس توره دی تیره او لاس دی خلاص ځه تکړه شه ته چې کم پلار راوړی هغه پلار زم راوړی تا چې د کم مور په ګېډه کې لتې والي دي د هغې مور په ګېډه کې مام لتې والي دي تا کې چې د کم پلار او مور وینه ده هغه ما کې هم وینه ده تا کې چې کم غیرت دی ما کې ستا هم هغسې غیرت ما کې هم دی ته هم په خپل دین لګې توره دې اوچته کړې ده موږ هم په خپل دین کلک ولاړ یو او زه لاس اخلاص دغه مې مخ مړکه دغه مې اوښې مړکه توراسې هم در سره ده ده چې د خور دې مخ ته وکتل وینو ته یې وکتل د خور اوښکو ته یې وکتل او د خپلې خور هغه سرو سترګو ته یې وکتل رحم پړه کې راغی زنانو باندې د انسان د رحم راځي چې شرم اخلي ګورئ بعض انسان شرم اخي د هغه په پلار هم رحم نی په مور هم رحم نی په خور هم رحم نی خو چې سنګدل انسان نی او شرم اخني نو که دی کافر هم خو د ده په زړه کې په زنانو رحم راځي چې داسې خور ته وکتل هغه وینې ترې روانې دي وینې په دم پرېوتې سترګو نه اوښکې هم د خور بیږي نو دی لږ نرم شو بس یې فورا توره یې واخیسته او دیوال ته یې ودروله او دی خور ته وایي وی تاسو څه وي ښه خو ماته ووایئ ماته وښایئ خور غوسه ده وی نه بلکل نه ماله خو راکې که نه تاسو څه وی خو لږ غوندې راکې خو د شپې رسول الله مبارک دعا کړې ده هغه دعا ګردش کې روانه ده اوس د فیصلې د اسلام خلاف روانې دي د جذبات د رسول الله مبارک خلاف روان دي د اسلام خلاف هغه خطرناک سازش کوي چې د رسول الله مبارک د سر د پرېکولو په فکر کې روان دی او د الله رحم هلته جوش کې راغلی دی الله ډېر رحم کوونکی ذات دی په دې اسلام او په دین دومره موږ نه خفه کېږو څومره چې الله خفه کېږي د اسلام او دین د الله دی الله پې ډېر خفه کېږي نو عقل خدا وایي چې الله دغې وخت یو تندر پې غورځولی وي عقل دا وایي عقل خدا وایي چې جبریل راغلی وي او دا تورې ته یې اغېستی وي چې چا پسې دی چا پسې دی برابر دی کم الله وایي بل دی کې دا ابو جهل متعلق وایي سندعو الزبانیه ابو جهل وی ورزل او رسول الله مبارک له دیکا ورکوم الله وی کدی راغی ودل دیکا ورکړه سندعو الزبانیه ما سره فرشته تاغي بدل دیکا وري دلته کېم داسې کولی شو لیکن الله وی نه د شپې رسول الله مبارک دعا کړې د الله رحمت جوش کې راغلی دی عمر ړه بدلېږي تاویږي تاسو مال راکې څه دي اخور ورته نه بلکل نه
نشته. تو کافر سړی تا نه درکړم. د جذبات د خور د وینو د وجې نه غلی شو، خور هم هغه د جذباتو کې ده. حضرت خباب رضی الله عنه وایي چې زه پوه شوم چې معامله بدله ده او د رسول الله مبارک د شپې دعا لګېدلې ده. نو د کټ د لاندې نه راووته، وایي عمره د خدای خاطر وکړه، د انصاف نه کار واله، بې انصافي مه کوه. هغه وله په زخم نورې مالګې ودوړول. انصاف دا نه دی چې دا تا کم شروع کړی دی، انصاف دا نه دی ته چې د کم سړي په وجلو پسې منډه باندې روانې او سر پرې کولو له روانې، قسم په الله هغې شخصیت بیګا ستا دپاره د خدای په دربار کې جړلی دی او د الله نه سوال کړی دی اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، خدای په دې ابوجهل او عمر کې خو یو مسلمان کې. اللهم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، الله اسلام د عمر په لاس مضبوط کا. دله د خدای په دربار کې جړي، سوالونه دله کوي، دعاګانې دله غواړي، شپه دله روڼی، ته مرګ لځې د څه کوې؟ که دی واورېدل نورم زړه لاړ نرم شو. وایي تاسو خو راکې که نه هغه پاڼې څه دي پکې؟ بلکل نه درته. حالانکه دغې وخت کې قرآن شریف په کاغذ نو لیکلی شوی، په تیږو باندې او په لرګو باندې او په هډوکو به خلکو ځان سره لیکل کول. راکې نه درکو. ګوره خورې ته وښایې ماته، خیر به شي پکې، نه درکوم، کله راکې ولمبه. غسلخانې ته ننوته، په ځان یې اوبه واړولې او بار راووت. ځکه نه اوس خو ووایه که نه. نو حضرت خباب ورته تلاوت د قرآن شریف شروع کړ او اتفاقا دغه ځای پکې چې آمنو بالله و رسوله، ای خلکه په الله او د الله په رسول ایمان راوړه. وی دی ما رسول الله مبارک لګوده. هلته لکې خو انقلاب شروع دی، دعا لګېدلې ده. دوی ته مخکې دی، عمر ورپسې دی، ابوجهل په تمه دی چې اوس به سر راوړي. دغه وخت رسول الله مبارک په دار ارقم کې و. د حضرت ارقم ابن ابي ارقم صحابي په کور کې پټ دعوت دی چلی او ملګري ورسره پټ ناست و. هغې ته اطلاع رسېدلې وه چې صاحب عمر تا پسې راوتی دی. صحابه هم په لرزان کې ولې په لرزان کې و؟ ځکه دې وخت کې د جهاد حکم نو، د اډر نو مسلمان ته، د اقدامي جهاد هم نو چې ته یو سړی مړ کا، ته پې ور مخکې شه. د دفاعي جهاد هم نو چې په تاسو حمله کوي نو ځان بچ که، دام نو. دا اډر و چې څوک د یو مخ وي دویمه ورته نیسي، نه به څوک چا مخکې کېږي او نه به که څوک در باندې غذار کوي جواب به هم نه ورکوي. سخت وخت و. تو مونږ خود نه مخکې کېدی شو په عمر، او که دې په رسول الله مبارک غذار کوي نو مونږ یې وجلی هم نه شو. دا به څه کوو؟ دې کې درواډه وډبېدله او دی وردن نشو او صحابه خو پې پوه شو الله رسول هغه دی راغی. صحابه وی قسم دی که د رسول الله مبارک نه زیات بهادر مونږ په دې سترګو لیدلي. ما رأیت اشجع منه، ما رأینا اشجع منه، مونږ د رسول الله مبارک نه بهادر شخصیت بل نه دی لیدلی. او چې ویلیدل چې عمر راغی، مونږ نه ور مخکې شو، ور منډه کړې رسول الله مبارک. مونږ وی صاحب تونه ده ورسره، نقصان ده ونه رسئ. وی پرېږدی که په ښه نیت راغلي مرحبا به ورته ووایم، په خیرحالي به ورته ووایم، او که په بد نیت راغلي د ده په دې توره به ردنه سر ووام. او چې ورغی رسول الله مبارک د ګریوان نه کلک داسې ونیو، او چې ګریوان نه ونیوه وی عمره په څه نیت راغلی؟ رسول الله مبارک په روب کې ورته وی عمره وایه په څه نیت راغلی؟ حضرت عمر وی د الله رسوله د ایمان په نیت مسلمانۍ که. ټول کور کې چې دغه وخت څومره مسلمانانو، ټولو د خوشحالۍ نه وی الله اکبر. حضرت عمر نه چا تپوس وکړو وی عمره څه حال دی؟ چې رسول الله مبارک د ګریوان نه ونیوې. دا وخت د څه پوزیشن و؟
وی قسم دی چې د رسول الله مبارک لاس مې ګریوان لراغې وی ما کې د سر د ویښته نه تر خپو پورې د خولو نه جوب جوب شو او په ابن ماجه کې راځي د حضرت عمر په حالاتو کې لیکي استبشر اهل السماوات باسلام عمر دلته خلق صحابه یو بل ته تر غاړه وځي مبارک عمر مسلمان شو مبارک شاه عمر مسلمان شو ولې دین کې یو مضبوط ستن ور داخله شو مبارک شاه عمر مسلمان مبارک شاه عمر مسلمان او په اسمان کې فرشته یو بل ته ور تر غاړه وځي مبارک شاه عمر مسلمان شو او د ډېرې خوشحالۍ نه رسول الله مبارک دې خپل زړه ته رانږدې کړ او ځان ته یې راته رغاړه بس عمره تا له ما بېګا د خدای دربار کې ډېرې دعاګانې کړي مبارک ته شه اسلام بهادري خو ورکې وه کلمه شهادت یې ووې او نیغ ووته عمره کښېنه نه 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 عمر لا حکم نه دی شوی ماته وی الله رسوله پرې مې زړه مې پړسېږي او هغه کافرانو ته لاړه او په بیت الله کې ورته مخامخ ودرېده هغې وی تاسو شو دا دې تلې څه پسې او راغې څه پسې او هلته اعلان کوي که څوک مې پیژني خو ښه او که څوک مې نه پیژني نو عمر یم د خطاب زوی ما مسلماني قبوله کړه د رسول الله مبارک په خولې مسلمان شم او که چا کې طاقت وي را مخامخ دي شي څلوېښتم یا یو څلوېښتم مسلمان دی 39 یا 40 کسان د ده نه مخکې دي او صحابه وی په کومه ورځ چې عمر مسلمان شو اسلام کې داخل شو موږ ځان مضبوط وګڼه بیا اسلام مضبوط شو قوي شو الله مسلمان کو د دین خدمت یې وکړو تاسې خدمت یې وکړه داسې چې دین کې سخت انسان و سخت په بعضې موقعو کې به رسول الله مبارک ته مخه واله او چې د چا نه به د اسلام خلاف څه لیدل که نه معمولي غوندې بس بیا په هغې کې جذبات به راته بهادر خو خوی نه ختمېږي بدلېږي خوی نه ختمېږي چا کې چې څه خوی دی هغه به پکې وي دکې بهادري و اسلام نه مخکې وا وروستم ده بهادري خوی نه ختمېږي رسول الله مبارک فرمایي لو سمعتم بجبل ضل عن مکانه فصدقوه که تاسو دا واورېدل چې دا غر د خپل ځای نه وخوځېده نو دا ومنئ او لو سمعتم که تاسو دا واورېدل چې یو سړی ضل عن خلقه د خپل خوی نه وښویده نو دا مه منئ خوی هر صبر و عادت نه بو خوی زینه بدلیږي پیغمبر چې الله را لیږي علما دي نیکان دي صالحان دي او هغوی خلکو ته د نیکۍ ترغیب ورکوي نو دا خوی ولا بدلی ختمولی نشي ولا دا ولا مایل کوي عمر بادرو په کفر کې هغه خوی نه دی ختم هغه بادري اوس هم شته خو هغه بادري د بوتانو دپاره وه اوس دا بادري ته الله او د رسول او د قرآن دپاره ده بادري ته نه مایل شو دی خوا دومره غیرت پکې و دومره مضبوط غیرتي سړی و